سلامونه او مینه مې ومنئ. بشیر احمد حکیم دی. مو تاسو ته ستا د انځور یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامه سنبال اوسئ. راغلي یو نورستان ولایت دی، دلته محصلین یو. ځواک صاحب یو ځل مخکې د موږ سره حاضر شوی او یو ځل بیا چکر ته راغلي یو او سره ملاقات مو وشو. نو ومو غوښتل چې د ده څخه یو شعر واورو یا د ده شاعري واورو. نو ګران ملګري را سره هم په چکر کې دي. نو ځواک صاحب مهرباني به دې وي. د غزل نه مخکې یو څو بیتونه وایي: نه مست یم نه ملنګ یم درمیانه غوندې ګرځېږم. واه، نه مست یم نه ملنګ یم درمیانه غوندې ګرځېږم. مننه. نه مست یم نه ملنګ یم درمیانه غوندې ګرځېږم، یاران چې را سره وي سم دمه غوندې. واه، نه مست یم نه ملنګ یم درمیانه غوندې ګرځېږم، یاران چې را سره وي سم دمه غوندې ګرځېږم. د مستو ټپو شور دی د قامونو څوکیدار کړم، د مستو ټپو شور دی د قامونو څوکیدار کړم، د کلي چې جدا شم یار خفه غوندې ګرځېږم. او چې ستا د راتلو واورمه بلها بلها خندېږم، چې ستا د راتلو واورمه بلها بلها خندېږم، چې ته کلي ته راشې مستانه غوندې ګرځېږم. د ستا انځور چینل ټولو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. غزل دی چې دا ستا د خولې کیسې دي پیرخې دي. څنګه چې دا ستا د خولې کیسې دي پیرخې دي، څه خوږې دي څه ترخې دي پیرخې دي. واه، چې دا ستا د خولې کیسې دي پیرخې دي، څه خوږې دي څه ترخې دي پیرخې دي. څوک خفه دي څوک خوشحاله په دنیا کې، څوک خفه دي څوک خوشحاله په دنیا کې. مننه. څوک خفه دي څوک خوشحاله په دنیا کې، دا د پاک رب فیصلې دي پیرخې دي. واه، څوک خفه دي څوک خوشحاله په دنیا کې، دا د پاک رب فیصلې دي پیرخې دي. یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي، یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي. مننه. یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي، شروع کړي خیرې دي پیرخې دي. او دا د مینې انتها به یاره څه وي، دا د مینې انتها به یاره څه وي، دا د مینې انتها به یاره څه وي، یاره ستا ډېرې نخرې دي پیرخې دي. واه، دا د مینې انتها به یاره څه وي، یاره ستا ډېرې نخرې دي پیرخې دي. او جوړېدل د دې هېواد مې ډېر ارمان دی، جوړېدل د دې هېواد مې ډېر ارمان دی. څنګه صاحب جوړېدل د دې هېواد مې ډېر ارمان دی، دا د ځواک څو ترانې دي پیرخې دي. واه، مننه ډېره زیاته. مننه د ځواک صاحب څخه چې تاسو سره خپله شاعري شریکه کړله. اوس به زه یو خپل غزل له تاسو سره شریک کړم. وی را دې کړه دیدن راته لونګې غنم رنګې. ځواک صاحب وی را دې کړه دیدن راته لونګې غنم رنګې، ته جګه شه د خوبه ملنګې غنم رنګې. او راوړې مې رانجه درته د ښار او د بازاره، راوړې مې رانجه درته د ښار او د بازاره، چې سترګې توروې پرې غنم رنګې غنم رنګې. او دا یوه نغمه به ته را باندې اورې زه څه وایم، دا یوه نغمه به ته را باندې اورې زه څه وایم، چې سم شم په کراره ای آهنګې غنم رنګې. او زه څنګه پرې خمار شومه زنګېږمه په لاره، زه څنګه پرې خمار شومه زنګېږمه په لاره، څکلې مې شراب دي که ته بنګې غنم رنګې. او بل بیا دې دی وایي یو چا به یې صفت کوو که څنګه حکیم ضیا، یو چا به یې صفت کوو که څنګه حکیم ضیا، ویل به یې ته بوټی د اترنګ یې. مننه ګرانو کتونکو، دا زما غزل و چې ستاسو خوښ شوی وي. ډېره مننه چې زمونږ یوټیوب چینل ګورئ، زمونږ مینوال ګورئ چې دلته ناست دي او زمونږ شعرونه خوښوي او دې اوري. نو تاسو هم هیله کوم چې زموږ چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې نه ښې ښې ویډیوګانې په راتلونکي